د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود مذاکرات او جګړې دواړو ته چمتو یو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د خبرو ښکاري چې غواړي له طالبانو سره مذاکرات وکړي او لیدنه هم وکړي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي دی، غواړم چې له طالبانو سره خبرو میز ته کینو او خبرې وکړو او مذاکرات باید ترسره شي. په ورته مهال د افغانستان په شمالي او مرکزي سیمو کې طالبانو پر وړاندې جګړې ډېرې شوې دي، خو احمد مسعود ویلي دی، غواړم چې دغه جګړو ته د پای ټکی کېږدو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په ورته مهال د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد یوه بله جوړېدونکې ټولواله وایي له طالبانو سره د خبرو نیت لري، خو که اړتیا پیښه شوه نو اوږدې جګړې ته هم چمتو دي. د جبهه مقاومت یو ویان AFP خبري اژانس ته ویلي، د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په پنجشیر کې د 9000 کسانو یوه ډله چمتو کړې ده. په خپل احمد مسعود د لندن شرق الواسط ورځپاڼې ته یوه مرکه کې ویلي، طالبانو سره خبرو ته چمتو دی، خو که اړتیا پیښه شوه نو تر وروستي کس به جګړه کوي. نوموړي ویلي، موږ چمتو یو چې د خبرو له لارې له طالبانو سره یو ټول شموله حکومت جوړ کړو، خو افغانستان کې د یو سخت دریځ حکومت رامنځته کېدل د منلو نه دي. دا په نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې او نړۍ ته ګواښ وي. موږ چمتو یو چې د خبرو له لارې له طالبانو سره یو ټول شموله حکومت جوړ کړو، خو افغانستان کې د یو سخت دریځ حکومت رامنځته کېدل د نه منلو نه دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چرې.